د شاسوار پیغور د افغانانو لپاره. شاسوار وایي ماته خیراتونه مه راټولوئ. زرڅانګه او احمد ګل استاد له بېوزلۍ څخه وژغورئ. پېښوري سندرغاړی شاسوار له تبلیغیتوب څخه د موسیقي ډګر ته د بیرته راتلو په تړاو پر هغه کېدونکې نیوکې بې اساسه بللې دي او وایي د تبلیغ ترڅنګ به خپلو اولادونو ته د رزق ګټلو لپاره سندرو ته دوام ورکړي. شاسوار په یوه تازه ویډیو کې په هغو خلکو هم کلکې نیوکې کړې دي چې ورته یې ویلي دي موږ پیسې درکوو خو بیا سندرو ته مه راځه. زه څه خیرات نه غواړم چې تاسو ماته د پیسو وړاندیزونه کوئ. که په رښتیا دغه پیسې ورکول غواړئ نو زموږ ډېرو هنرمندان د بېوسۍ ژوند کوي، هغوی سره مرستې وکړئ. سندرغاړي شاسوار تبلیغ ته د وخت ورکولو له امله له تېرو 2 کالو راهیسې سندرې پرېښې وې، خو تېره اونۍ بیا په ټولنیزو رسنیو راښکاره شو او ویې ویل هغه اوس غواړي چې یو ځل بیا سندرې پیل کړي. د شاسوار په دغه اعلان په ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته هغه ته سپکې سپورې وویلې او حتی ځینو پکې ورته د پیسو ورکولو وړاندیزونه په دې موخه وکړل چې باید د دین د تبلیغ نه لاس وانخلي. خو شاسوار وایي هغه د تبلیغ نه لاس نه دی اخیستی بلکې غواړي د دین د تبلیغ ترڅنګ د دنیا چارې هم وکړي. نن چې کوم خلک ماته د پیسو وړاندیزونه کوي نو هغوی ته هغه بېوزله پښتانه، هنرمندان، شاعران، لیکوالان یا تبلیغیان ولې نه ښکاري چې مرستو ته اړتیا لري. د شاسوار په وینا زه خو ډېر وړوکی فنکار یم، احمد ګل استاد څومره لوی فنکار دی، تاسو دا مرستې هغه سره ولې نه کوئ؟ زرڅانګه په خیمه کې ژوند کوي، دا پیسې هغې ته ولې نه ورکوئ؟ هدایت الله استاد مړ کېدلو خو چا ورسره مرستې نه کولې، خو چې مړ شو نو په درناوي کې غونډه راجوړه شوه. شاسوار وایي هغه چې تېرو وختونو کې څنګه سندرې ویلي یا یې په فلمونو او سټیج په کوم انداز کار کوي اوس به بیخي هغسې نه کوي او یوازې معیاري او صوفیانه کلامونه به وایي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.